طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داوا او دا سنت عمل دی. کله چې نبی علیہ السلام په سفر بچرته تلو، کاغه به د جهاد سفر او کداسې سفر به چې نبی علیہ السلام بتلو نو د بیبیانو منځ کې به قره واچوله، چې د کمی بیبي نوم به راوختو نو هغه بیبي به ځان سره په سفر باندې بوتله. ځکه حکم د قرآن دا دی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا ښځې ستا دپاره لباس دی او ته د دې ښځې دپاره لباس یې. لباس څه ته وایي؟ جامې ته. نو په جامې سړی پټېږي که ښکاره کېږي؟ پټېږي که نه؟ یعنی ښځه به د ښځې د پټولو سبب تی او ستا د پټولو سبب څه دی؟ هغه ښځه ده. قرآن دی ته د یو بل څه وایي؟ جامې ورته وایي، لباس ورته وایي. نبي علیہ السلام چې تلو بیبي به ځان سره بوتله. شپږم کال د هجرت دی او سفر چې دی نو هغه د غزوه بني مصطلق. سفر د غزوه بني مصطلق دی. دا واقعه صحیحینو کې هم ذکر ده، صحیح بخاری شریف کې او صحیح مسلم شریف کې. او دغه رنګ نور د احادیثو چې کوم کتابونه دي، سنن اربعه او نور کتابونه، ټولو کې دا واقعه ذکر ده. حتی کې بریلیان او شیعگان هم دا واقعه په دې ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه بني مصطلق لروان دي او بیبي چې نوم راووتو نو هغه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها، لور د صدیق اکبر رضی الله عنه، ځان سره بوتله. کله چې غزوه وشوه او واپس راځي، نبی علیہ السلام هم دی، صحابه کرام هم دي، بیبیم ورسره ده. ایله د پردې احکام راغلی دي. لہذا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها دپاره یو کجاوه غونده کې جوړه کړې وه. نو پای کې به ناسته وه په پرده کې، ډولې چې ورته وایي، او هغه به صحابه اوچته کړه او په اوښه به یې کېغوسته. دی را روان دي د غزوې نه نبي علیہ السلام او صحابه کرام. لار کې یو ځای کې پړاو وکړو. چې کله یې پړاو وکړو، طریقه د نبی علیہ السلام دا وه چې سحر یعنی په اول ټیم کې به د سحر مونځ کولو. نبی علیہ السلام حکم وکړو چې اعلان وکړي چې مونځ له تیارې وکړي او ځان راغونډ کې زوبه روانېږو. ټول روان شو خپل حاجتونو او ضرورتونو پوره کولو له. ام المؤمنین هم روانه شوه، لاړه. د دې غاړې ته یو هارو او هغه هار هغه د مرو موتیانې دي د دې. هغه هار وشلېدو. هار څه شو؟ وشلېدو. چې وشلېدو لګیا د یو مری راغونډی او دلته نبی علیہ السلام او صحابه کرامو مونځ وکړو او حکم وکړو چې ځئ چې ځو. صحابه کرامو کی جاوو چته کړ ډولې او په اوښ یې اوښه باندې کېغوسته. اړو پته ونه لګېده چې مور بیبي پکې شته که نشته. مور بیبي خو هلته دانې راغونډئ، موتیانې راغونډئ، ځکه 15 کاله عمر یې دی دغه وخت کې. څومره؟ او ذکر کوي چې زه انتهایی کمزوری وم. انتهایی کم نحیف چې څه ته وایي، انتهایی کمزور. لہذا صحابو ته اړو د وزن پته ونه لګېده چې آیا دې ډولې کې جاوه کې څوک شته او که نشته. او حکم د پردې مو کېغوسته او روان شو. دلته چې مور بیبي موتیانې راغونډې کې او راغه ویې کتل، قافله خو تلې ده. وایي ما دا سوچ وکړو که قافلې پسې منډې وهم خو ډېر ټایم وشو تلې ده، پته نه لګي بلار کې څه مشکلات مخې ته راشي. روکه نه شم، هسې نه قافله په دې تلي، زه په دې لاړه شم. لار خو نه ده معلومه که او د کلي ښځه دې ښار کې پرېږده نو څه دې خیال دی؟ وایي ما ویل چې زه اوس ځم پسې، پته نه لګي چې کوم خوا به ځم. ښه دا ده چې دلته به انتظار وکړم، بل پړاو کې به نبي علیہ السلام به وګوري چې زه نه یم، خامخا ما پسې څوک به راولیږي. مثال توده شو، ما صادر مې واچولو او سترګې مې ورغې. خو طریقه د نبی علیہ السلام وګوره. د ځان نه وروستو یو صحابي به پرېغوستی و
نو هغه به داسې و چې وروسته پړاو کې به لکه مثال قافله پیښور کې ده هغه صحابي به کوم ځای کې و هغه به پبو کې و نو چې دوی به پیښور نه روان شو نو هغه به هلته پبو نه را روان شو نو دوی خو به تیاره کې روتي و که نه نو چې هغه به رڼا کې دلته راورسېدو دې ځای ته نو که دې قافلې والا نه څه به پاتې شوي وو نو حکم ورته دا و چې هغه به روچت کې او ښه په حفاظت به د ځان سره راوړي دا ټول طریقې د نبي علیه صلات وسلام دا نه چې څه پاتې شو بس پاتې به دقسې مقرر کړه ګوره دا واقعه ټول ذکر کوي بریلیان حضرات هم ذکر کوي ټول ذکر کوي احمد رضا خان صاحب هغه هم ذکر کوي یو طرف ته وایي نبی علیه صلات وسلام عالم الغیب دی وایي د غیب پته وته وه لکه نبی علیه السلام عالم الغیب وی صحابو ته به ویلو که نه چې صبر وکړې هغې نه هار غورځېدلی دی لا نشته صبر وکړې سم خیال دی خو دلته په عقل پردې راشي بیا سوچ بیا نه کوي لہذا واقعه مختصره ده ام المؤمنین فرمایي زه وده شومه نبی علیه السلام چې وروسته کوم صحابي مقرر کړی د هغه نوم دی صفوان ابن معطل رضی الله دغه صحابي را روان دی او ای زه چې راورسېدم او خیال مې وکړو نو ما چې ټیک څوک پاتې شوي دي خو ما اندازه واغسته چې دا ام المؤمنین ده ځکه چې د پردې نازلېدو حکم نه مخکې ما خو لیدلې وه که نه پردې حکم خو وروسته راغلی که نه مدینه منوره کې وی ما سره به یو خبره وکړه انا لله و انا الیه راجعون وی چې ما د وویله مور بیبي را پاسېده وی ما خپل اوښو یا سوا مې ودرولو او مور بیبي پې کېناسته او زمخ کې روان مهار مې نیولې ام المؤمنین فرمایي چې ما سوا د دې یو خبرې نه چې انا لله و انا الیه راجعون د دې نه تر د منزله پورې ما د صفوان د خولې نه بله خبره نه ده اورېدلې داسې تربیت یافته خلک د نبي علیه السلام داسې تربیت یافته موږ خلک خو بیا تعلقات جوړو که نه پیسې جوړو څه چل شوی څه چلو دلته چې بل پړاو وشو نبی علیه صلات وسلام چې وکتل وی بیبي نشته خو ایزه که پاتې شوي صفوان را روان دی به ځان سره راولي ځکه چې هغې زوی دی او دای څه ده مور ده ام المؤمنین دا به راولي خبره یو نه لاړه بلته د منافقینو مشر چې کومو عبدالله ابن ابی ابن سلول بدبخته هغه ته خبر ورسي هغې خو دا موقع د الله نه غواړي ځینې سړي بده کې ښي که نه څه کې ښي بده کې ښي هغه خبره مشهوره کا وایي دا پاتې شوی دا ورته په خپله پاتې شوی ده معاذ الله د مور باره کې به څوک داسې خبرو وکړي وایي دا ورته په خپله پاتې شوی ده نعوذ بالله د صفوان سره وایي لار وه لا حول ولا قوة الا بالله دا خبره یو نه بل تتله بل نه بل تتله یو 3 صحابه دي هم پکې شامل شو یو حسان ابن ثابت رضی الله عنه دویم د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د ترور زوی دی حضرت مصطح او دریم یو صحابیه ده حضرت حمنا نبی علیہ السلام پریشان دی صحابه کرام پریشان دی نبی علیہ السلام ته پته نشته چې اصل واقعه څه ده ابو بکر رضی الله عنه لوی ولی شته اپا کې موجود دی اتم پته نشته عمر رضی الله عنه لوی ولی شته اتم پته نشته عثمان رضی الله عنه لوی ولی شته اتم پته نشته علی رضی الله عنه لوی ولی شته چې وی زمونږ د حال نه خبر دی اتم پته نشته نبی علیہ السلام پریشان صحابه کرام پریشان ځکه الزام بدنامه خو لګېدلې ده منځ کې حقیقت سره پته نشته ام المؤمنین تم پته نشته چې زما باره کې داسې خبرې مشهوري شوي وایي زه کور ته راغم یو میاش نبی علیہ السلام پریشانه دی څومره یو میاش که عالم الغیب وی نو پریشانه به حکم به کړی و که نه چې ونیسئ دا منافقان سرونه ترې ووهئ
دروغ وای بېمان او وای ما ته هم پته نشته بخاري شریف کې روایت راځي وایي زه خپله چې سفر نه راغلی وم نو بیماره شوې یم او بیمارۍ کې مې ورځ تر ورځې اضافه کېږي او د هغې اضافي وجه څه ده سبب څه دی چې نبی علیہ السلام راشي نو صرف سلام واچي او تپوس وکړي حال احوال ټیک دی او بیا ځي ما چې څه چل شوی دی چې نبی علیہ السلام اوس هغه رنګې خبرې اترې او هغه نشته څه وجه وایي ما ته حقیقت معلوم نه دی وایي زما ترور ده ام مستح وایي هغه مونږ کره راغلی وایي ما ورته چې ترور بیبي زه داسې بهر ځو حاجت دپاره وایي چې مونږ روان شو هغې صادر اچولی او نو صادر کې خپه اونخته چې خپه اونخته نو تینده کې وخوړو نو وایي چې تعیس مستح یعنی دا په عربو کې یو قسم له خیرې وې بد دعا وه چې تا دې الله تباه کړي مستح وایي ما ورته چې دا څه کې اخو بدري صحابي دی ته ورته خیرې ولې کې وایي ما ته وایي چې کمقلې ته نه خبر وایي ما چې ولې څه چل شوی دی وایي ما ته وایي چې دا د واقعه ده وایي ټوله واقعه ما ته بیان کړه وایي زه خو بیمار هم خو هغه بیماري مې څه شوه نور هم سیوا شوه چې ښه دا نبي علیہ السلام چې خبرې اترې نه کوي دا وجه ده وایي فورا کور ته راغم نبي علیہ السلام چې راغو ما ته اجازت واغه چې حضرت زه پلار کره سم اجازت دی وایي چې لاړ شو وایي چې زه راغم مور ته مې وجړل او ټوله واقعه مې ورته وکړه وایي مور مې ساده ښځه وه وایي هغې ویل چې خیر دی دا د کمې ښځې چې بنې وي که نه بنې اکثر د الزامونه هم دا بنې په خلکو لګوي ما دی چې ټوله مدینه کې چرچه ده ډنډوره ده له دې خبرې ته وایې چې بنې دي او خیر دی صبر کوه نبی علیہ الصلاۃ والسلام راغو چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام راغو وایي ما ته وایي چې پلار مې هم ناست دی مور مې هم ناسته ده وایي ما ته وایي چې که دا قصه واقعي هم داسې وي که داسې نی او ته ګناهګاره نی نو ووایه زه به یقین وکړم چې او که مثال تم ملوث صحیح په دې کې ګوره پته ورته نشته که نه علم غیب د چا صفت دی د الله او که تا ته مثال ملوثه ای که نه خو ما ته ووایه او که ملوثه ای نو خیر دی توبه وباسه الله به دې معاف کړي وایي پلار ته مې ویلې چې جواب ورکړه بیا ویل چې ما کې جرت نشته وایي مور ته مې ویلې بیا وایي چې نشم وایي ما چې زه به خپلې صفایۍ کې څه وویم که هر څه وویم هسې هم نه منې د ښځې خبره څوک مني او چې لا بیا داسې قسمه خبره څوک مني وایي ما که زه صفایۍ کې هر څه وویم هسې هم تاسو نه منې زه به خپل غم او درد الله ته پیش کړم الله به زما صفایي وکړي ټوله ورځ او شپه مې وجړل زما سترګې اوچې نه شوې اومې جړل الله ته مې جړه او فریاد وکړل چې یا الله ټول حال تا ته معلوم دی نبی علیہ السلام د دو صحابو سره مشوره هم کوي چې څه وکړم زه خو ډېر پریشان یو اسامه رضی الله عنه پرونی مې ته نوم اخیستی اسامه ابن زید رضی الله عنهما پلار او زوی دواړه پې سړي صاحب هغه وله جواب ورکوي اسامه رضی الله عنه وایي مور بیبي داسې نشي کېدی ځکه دا خو الله ستا دپاره پسند کړې ده که نه چا پسند کړې الله پسند کړې جبریل امین وله فوټو راوړی و که نه دا خو الله ستا دپاره پسند کړې نو ولې الله ته دا معلومه نه لہذا دا داسې نشي کېدی دویم حضرت علی رضی الله عنه دی هغه ته وایي څه وکړم پریشان یم هغه ته حضرت اس فکر مه کوه تا دپاره ښځې لږې خو نه دي بل ځای به رشته وکړې بل ځای به وکړې پرېږدی بس یو ځل مونږ کره مازدیګر ټیم دی نبي علیہ الصلاۃ والسلام راغو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي چې راغو اچانک په نبی علیہ السلام د وحي آثار شروع شو وایي ما ته خو پته وه چې وحي شروع شو د هغه آثارو نه پته لګېده وایي چې وحي شروع شوه مونږ ټول انتظار کوو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اچانک یو مختصر خطبه وویله او بیا د هغې نه پس وفرمیل چې مبارک شي الله بر د عرش نه ای عایشې ستا صفایي راولېږله وایي مور مې وایي چې هله ورشه نبي علیہ السلام نه معافي وغواړه نبي علیہ السلام نه معافي وغواړه وایي ما چې څه له معافي وغواړه دا خو ټول په دې کې شامل وو
په ما شک کولو زه د هغه ذات شکریا ولې نه ادا کومه چا چې زما صفایي د عرش نه راولېږي. الله اکبر. د بیا نبی علیه السلام دغې صحابو له اتیا کوړې سزا ورکړې. څومره الزام خو یې لګولی و که او یو روایت مطابق چې عبدالله ابن ابی ابن سلول له ډبل ورکړي 160 او د آخرت سزا خو ډیره ده. او یو روایت کې راځي چې هلې د دنیا سزا ورنکړه او یې طالب الله آخرت کې سزا درکړي.